ښایسته خوست ته راغلی یم او دا د سرګردان چوک دی. سرګردان چوک ځکه ورته ویل کېږي چې دلته کله راشي انسان سرګردانه شي، دا ښایستونه وګوري، د دې چې خلکو مینه وګوري. ډېره مننه. کور دې ودان، الله دې ونازوه. کور دې ودان، الله دې ښه لره ورور، الله دې سلامت لره، ژوندی اوسئ. دا ځای صرف د یوازې د خوستي ځوانانو لپاره نه دی، تاسې هم کولی شئ چې هر چېرته هستئ خوست ته راشئ، سرګردان چوک کې کافتریا او کافتریا پلازه کې پاس 14 منزل ته راوخیږئ، دا ځای به وګورئ. خو دا د ټولې د سرمایه ګزارو ته مقصد څوک چې پیسې لري دغو ته یو هغه دی چې موږ دغه پیغام دی چې موږ دغه مارکیټ یا پلازا دلته جوړه کړه. نور خلکو نه دا غوښتنه کو خدای د توفیق ورکړي چې په هر یو ولایت کې جالبه نوم ښکاري او په معنا یې زه نه پوهېږم. په معنا کافتریا خو د خلکو راټولېدنه او په یوه ځای کې د خوراکو آرام لپاره دې ته کافتریا وایي. کافتریا وایي. دا به د پښتو لفظ که د بل ژبې نه به راغلی. کله چې د هېواد د ترقۍ لپاره یوه خښته پر بله ایښودل کېږي د هر افغان زړه خوشحالېږي او زه بیا ډېر زیات خوشحالېږم. دغسې د خوشحالۍ خبر چې اورم نو طبیعي خبره ده چې زه به ډېر خوشحاله یم. ما ویل پښتو را سره وکړئ، زه وایي څه پنجابي خو سره لګیا نه یم، پښتو کومه در سره کړم. ما ویل خدای ته وګوره لږ زموږ لهجه وکړه. بیا ښه هغه ګرځېدلې او هغه لهجې را سره وکړه، ډېره خوندوره لهجه ده، ما ته ډېر خوند راکوي او غواړم چې یاد یې کړم خو یاده به نه شي. پخپله موږ نه شي ویلی که نه. اوس دغه ډېر د شکر ځای دی. موږ سره تقریبا داسې وکړه چې 500 تر 450 کسو پورې موږ سره هلته دي ماش وخولي، موږ سره اوسېږي. کراچیوانو دغه هغې خرڅول، د کیلې خرڅول، موږ ورته ویل چې نه اخلو وسړیه په کار هم نه دي. هغه وایي چې نه نه دا به زما له خوا نه اخلې، پلاستیک را دړه کړی. ما ته وایي ته خو مېلمه یې، دا هغه ځینې راغلی دا ویسه. یعنې هغه په ټوله ورځ کې به 200 افغانۍ ونه ګټلی شي. دا د خدای په دماغو کې ټیپ کړي چې دی موږ ته وطن دی چې د وطن ته خدمت وکړي. هغه که د هرې نږدې نه وي، که د تعلیم نږدې نه وي، که د نظام نه وي، که د سرمایه ګزاري نه وي، نو دا ډېر یو ښه پیغام دی، ډېر ښه دی. تو سرطلاق نه وي جهان مناج دی. موږ غږ د خوست د خلکو هغه مېلمه پالنه ښیي، د دوی هغه فرهنګ ښیي موږ ته چې دومره یو با فرهنګه خلک دي، ولسونه یې له مینې جوړ دي. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر درنو ملګرو. ښایسته خوست ته راغلی یم او دا د سرګردان چوک دی. سرګردان چوک ځکه ورته ویل کېږي چې دلته کله راشي انسان سرګردانه شي، دا ښایستونه وګوري، د دې چې خلکو مینه وګوري، هر څه ترېنه هېر شي. دغه شاته کومه پلازه چېرته ښکاري دا په وروستیو 6 میاشتو کې رغول شوې ده او ډېره ښایسته یې جوړه کړې ده. خوست موبایل سنټر هم ورته وایي او کافتریا پلازه هم ورته وایي. دلته 4 منزله صرف د موبایلو دوکانونو لپاره وقف شوې ده. له دې پورته بیا پکې ځینې مخابراتي شرکتونو دفترونه پرانیستي دي او ځینې نور شخصي دفترې دي. دلته ورځو دغه ځای به هم راخلو، خو مخکې له دې چې دلته ورشو د سرګردان چوک دغه ښایستونه را سره ننداره کړئ. دغه زما ملګری به تاسې پېژنئ، دا زما ملګری خو راځئ همدې نه یې واورو. څنګه یې وروره؟ شکر الله دې راضي شي. ښه یې ورور، تاسو سره شکر دی الحمدلله چې ښه. زه خو تا پېژنم، ملګري مې دې باید وپېژني. زه سید خوستی یم، د سید خوستي موبایل پر ځای پر شی مسؤل. دلته دی دوکان؟ او بلکې ورځو ولنه. ښه راځئ چې ځو. راځئ درنو ملګرو، تاسې را سره اوسئ. راځئ ښه تاسې راځئ. نه 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 مه بندوه. ښه درنو ملګرو، دا هغه خوست موبایل سنټر چې په دې وروستیو کې رغول شوی 14 منزله دی او ډېر ښایسته او په عصري وسایلو یې برابر کړی. تاسې راځئ مخکې ورځو، اول زیرزمینۍ ته ورځو. صحیح دی، زیرزمینۍ ته ورشو. ماشاءالله ډېر ښکلی دی. ښه ښه لیوال خوستی موبایل. آفرین دغه دی. دا زما ده. او ماشاءالله ماشاءالله. تاسې راشئ درنو ملګرو، دا وګورئ څومره ښایسته یې برابر کړی دی. ډېره مننه. کور دې ودان، الله دې ونازوه. کور دې ودان، الله دې ښه لره ورور، الله دې سلامت لره، ژوندی اوسئ. نو راځئ امیر صاحب لکه سودا کوي، راځئ که سودا کوئ. ښه ښه
نو له تا ډېره مننه ورور ټول دې ودان به یو دا رانه څوک ویني سي ګوره دا زه ځان سره ننګرهار ته وړم دا د خوستیانو تحفه ده ایپل واچ دا ایپل واچ دی څنګه دي دا اوس دا کوالټي نه څه کمزوري دي او ارزانه دي هغه ښه کوالټي کومه یو ده ښه کوالټي خو اوس موږ بلحال مال لاره دی اوس نه لرو ځکه چې ایپل واچ دي هغه لږ څه وخت نسي چې موږ راغواړو ځکه چې هغه برانډ مالونه دي او دا په څو دی دا 900 روپۍ 900 افغانۍ 2 ساعته نور هم ځان سره لري 2 ساعته نور یو ځاننۍ دی کومه دي تریس کې دا کومه دي ها دا مکمل په 900 افغانۍ دا ده په 900 روپۍ که حساب وکړو 300 افغانۍ یو ساعت راځي که نه او دا نور بندونه هم لري او دا ټیک ټاک بندونه هم لري او ټیک ټاک دپاره ټیک ټاک دپاره خلک دا د مجاهد ډېر خوښ دي مجاهده د تې وانه مې دوداني وخت یې تېر دی هغوی ځواني لاړه وایي نور سپین ګیری شوی یم وایي وخت یې تېر شو ځوان دی هغه خپله وایي نو موږ خو ورته څه نه دي ویلي نو قوارینه خو ځوان ښکاري که زړی زوړی به ځان ته خبره ده لکه اوس زه د قوارینه زوړ ښکارم خو نور ځوان یم هغه بیا برعکس دی که نه ښه نو ورځو دوکان ته لږ ورشو کومه چې ورځو اجازه خو ده دوکان ته ګوره اکثره خلک اجازه نه ورکوي د تا مننه چې اجازه ورکوي زما موبایل ته به څنګه پوخ راکړې راته اوس څومره کم پوخ غواړې پوخونه هاخوا کې لرو ته دا وګوره که نه یو دانه پوخ دې دپاره راکړه څنګه دی 14 پرو مکس خلکو ته به دې نه ویل چې 14 پرو مکس دی خلکو به ویل چې زه 14 پرو مکس یې اخیستی 14 پرو مکس سره روان دی هغه نه شو اخیستی زه دا موږ په دې څو کلونو کې واغست خپل گرین کالر رنګ دی او دا لیدر دی دې رنګ نه ځي خرابېږي هم نه او چرمي دی او ماشاءالله دا د 14 پرو مکس خپل اوریجنل کور دی برابر دی او والله چې ډېر خوندور دی او دا شیان بیا څنګه او دا لینزونه به واچو لینزونه به ور اچو ته راځه لینزونه یې کومه دي لینزونه یې مختلف هم دلته یو شل رقمه لینز لرو هغه یې کوم یو دي ښه چې دلته لرو هغه یو خو دا پوتې کې راځي هغه تجاران خپل نمایشات کوي داسې بغه کې راځي ما چولیو لینزونه که نه دا دا هم لرو ابدین هم دا کوالټي کې دا ایسته کو که نه زه ته ایسته کوم طرف کې راځي ته ایسته که ده ساته څنګه یې جوړ هستئ خیرت دی خدای دې سلامت لره تڼیواله لهجه را سره کوی شي نه زه پوستې لهجه نه تڼیواله لږه را سره وکړه یاده در ده نه مې د هغه په ژبه پوهېږي شي لهجه د هغه تڼیوال چې کله خبرې کوي خبرې کوي شي نه پوهېږم سخته ده که نه لږ شان دي یو ځل زه ورسره مخ شولم ما ویل پښتو را سره وکړه زه وایي څه پنجابي خو سره لګیا نه یم پښتو کومه در سره کوم ما ویل خدای ته وګوره لږ زموږ لهجه وکړه بیا ښه و هغه ګرځېدلی و هغه لهجې را سره وکړه ډېره خوندوره لهجه ده ما ته ډېر خوند راکوي او غواړم چې یاد یې کړم خو یاده به نه شي پخپله موږ نه شي ویلی که نه سخته ده څنګه دی کار روزګار څنګه دی گزاره کې دومره دې دوکان کرایه څو ورکوي د خریان دوکان دا به بند نه شي دا اواز یې چا کوي څو دی پارک پسې په دوکان نه د دې دوکان څو دی کرایه تقریبا 12,000 روپۍ وي افغانۍ 2000 افغانۍ او نور مصارف به هم راځي نور مصارف برق د سیستم برق کیلوواټ څو دی دلته 15 افغانۍ دی زمونږ بیا 20 افغانۍ دی په ننګرهار کې دلته مهلس یو دولتي اجازه ده اکثر خبرې دلته یو دولتي برد یو شخصي دی او د شخصي دولتي موږ ته دواړه په یو نرخ حسابوي که دولتي یو هم شنه وم د شخصي به هم دا نرخ بیا داسې دلته بیا 15 افغانۍ دی 15 روپۍ او څلور ساعته به وي څلور ساعته دی تک پکې نشته د برق او کار روزګار څنګه دی ښه دی شکر الحمدلله دا ځای اوس نوی دی فلحال اوس هم ښه دی ښه دی او ښه دی کار کېږي شکر بیخي ښه روان دی هغه یو ځل ډاکټر صاحب نه ما پوښتنه وکړه مالې ډاکټر صاحب څنګه چل دی کار روزګار څنګه دی هغه وایي شکر دی هوا سړه ده مریضان ډېر دي مریضان صحیح دی مریضان ډېر دي که نه نو ما ورته ویل ما دا خو شکر ایستلو ځای نه دی زما خو کاروبار روان دی نو زه څنګه شکر ونه باسم نو ډېره مننه خوستی صاحب الله دې سلامت لره ژوندی اوسې چې دومره زمونږ قدر دې وکړو عزت دې راته راکړه خوشحاله اوسئ مننه ژوندی اوسئ د تاسو هم زیاته ته مننه چې راغلی خوست او بیا موږ سره ولیدل کور مدان د خدای کې تاسو خفه سوي نه له موږ څخه کور مدان د خوست خلک په میلمه پالنه کې ځانګړي دي او ډېر ځانګړي دي دلته چې راغلو ما خو وختي دا خبره ته وکړله موږ تللي پاس ځاځي میدان ته میدان ځاځي ورته وایي ځاځي میدان ورته وایي هماغه یو نوم دی که نه د هغه نه ښکته چې راغلو بیا دلته هغه صبري یعقوبي ولسوالۍ ده او د هغه نه باغ ولسوالۍ ده دې ځایونو ته لاړو یقین په خدای وکړي چې دومره مینه د خلک درکړي چې سړی حیران وي چې اوس دوی ته څنګه د دوی نه مننه څنګه سړی وکړي د خوست خلک بیخي ځانګړي دي په میلمه پالنه کې د دوی دغه ښه راغلاست او بیا
دغه و د کیمرامین شاید دی په خدای یو کراچیوانو دغه هغه خرڅول کیلې خرڅول موږ ورته ویل چې ناخلو وسړیا په کارم نه دي هغه وایي چې نه دا به زما له خوا نه اخلې پلاستیک راته ډک کړی ما ته وایي ته خو میلمه یې د هغه ځای نه راغلی دا ویسه یعنې هغه په ټوله ورځ کې به 200 افغانۍ ونه ګټلی شي خو هغه موږ ته د 80 اویا افغانیو کیله راته اچولې او په پلاستیک کې چې دا ځان سره ویسه یعنی دا د خوست د خلکو هغه میلمه پالنه ښیي د دوی هغه فرهنګ ښیي موږ ته چې دومره یو با فرهنګه خلک دي ولسونه یې له مینې جوړ دي کور مو ودان خدای مو همدغسې لره خوشحاله اوسې مننه ژوندی اوسې ډېره مننه موږ هم درنه لاړ شو ته دا کار خلاص کړه بیا درنه ځو صحیح ده خوښ یم اجازه ده اجازه نو ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره راستئ راځئ سرګردان چوک او ټول خوست درته ښایو راسره پاتې شي مخکې ورځو ملګرو موږ به صرف په انځورونو کې لیدل چې په خارج ملکونو کې دغسې وی آی پي هوټلې وي ښایسته ځایونه وي ماحول جوړ وي خو موږ صرف انځورونو کې لیدلي وو د لومړي ځل لپاره یې زه ګورم دومره ښایسته ماحول پاک ماحول او هر څه منظم الله تعالی دې زموږ سرمایهدارو ته دغه فکر ورکړي چې په هر ولایت کې دغسې یو ځای جوړ کړي موږ دپاره دا ځای صرف د یوازې د خوستي ځوانانو لپاره نه دی تاسې هم کولی شئ چې هر چېرته هستئ خوست ته راشئ سرګردان چوک کې کافتریا او کافتریا پلازه کې پاس 14 منزل ته راوخیږئ دا ځای به وګورئ ډېره مننه چې راسره هستئ راځئ دا ځایونه درته ښیو سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو دا ځل داسې ځای ته راغلی یم چې زما خپل هم ډېر خوښ دی او بیا په هغه ځای کې زه ولاړ یم چې د ځمکې نه ډېر پورته دی پاس 14 منزل ته یې راخېجولی یم حاجي صاحب جمعه ګل کومکي هغه نوم چې د خوست بچي بچي ته بیا یو نوم پاتې کېږي ولې بیا پاتې کېږي چې د خوست ځوانانو لپاره داسې یو خدمت چې زه دا اول لرم چې په ټول افغانستان کې به چا نه یې کړی یو 14 منزله بلډینګ یې جوړ کړی دی یو سیاحت لپاره یې ځای جوړ کړی موږ 14 منزل کې ولاړ یو او ټول خوست ښکاري او ښه خبره بیا دا ده چې دې اعلان کړی چې څوک چې راځي رادي شي دا یوازې زما نه دی دغه ټول د خوست دی او خپل خوست د دغه پاس منزل نه ننداره کړئ زه حاجي صاحب سره دوه درې خبرې کوم حاجي صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت دې راکړو خبرې ته بسم الله الرحمن الرحیم اول خو یې ټول اطلاق نه یو جهان مننه الله د قدر وکړي عزتمن اوسئ چې د ټولو مرګلو نه د ځوانانو نه چې دغه ځای ته راغلي خدای هم قدر درکړي عزتمن اوسئ قدرمن اوسئ خیر اوسئ ډېره مننه حاجي صاحب ستا اړوند ما خبرې واورېدلې ځوانانو راته ډېرې ښې خبرې وکړلې مخکې له دې چې دغه ځای وی جوړ شي دغلته به بنډار جوړ کړی و حاجي صاحب هم منځ کې ناست وو دا د خوستي ځوانان د ننګرهار ځوانان د کندهار ځوانان دا به راغلل چک چاپېره به ترېنه ناست وو او یادونه یې ښه نه ده خو یادوم او مصارف به هم دې کول او بس دغسې بنډارونو ته خوشحاله دی الله تعالی دې ډېر توفیق درکړي چې دغسې خدمت نور هم وکړئ عزتمن اوسئ خوشحال اوسئ دا خو موږ ته وطن دی باید د هرې نږدې نه خدمت ورته وکړو او بل توپ خبرو کې د خوست یاد که دا د خوست نه دی د ټول افغانستان دی که ننګرهار دی که کندهار دی که هرات هر څوک چې روسي موږ دغه ځای دې په خدمت کې دی کور مو ودان خیر اوسئ عزتمن اوسئ الله مو سلامت لره حاجي صاحب عموما موږ چې کله پانګوال ګورو سرمایهداره خلک ګورو هغه څوک چې وسې لري هغه ګورو هغوی هڅه کوي چې د خپله سرمایه ګزاري چې ده په دوبۍ کې وکړي خارج ملکونو کې وکړي څنګه د دومره لوی خدمت ته زړه ښه کړ زه داسې یم چې 40 کوله 15 تقریبا 40 کوله بدبختۍ وته په افغانستان کې هر رقم بدبختي تېره شوه دا موږ ته وطن دی نو تقریبا درس وښیي چې سړی 80 کوله عمر لري موږ خپله 20 کوله به پوتې وي یا به نه وي پوتی خو دا ټولې د سرمایه ګزارو ته مقصد څوک چې پیسې لري دغو ته یو هغه دی
چې موږ دغه پیغام دی چې موږ دغه مارکیټ یا پلازا دلته جوړه کړه نور خلکو نه د غوښتنه کو خدای د توفیق ورکړي چې په هر یو ولایت کې کغه په کابل کې دي که په جلال آباد کې دي که په هرات کې دي چې دغه سرمایه ګذاري وکړي ځوانانو ته اوس دغه ډېر د شکر ځای دی موږ سره تقریبا داسې وکړه چې 1500 تر 450 کسو پورې موږ سره هلته دي معاش خولي موږ سره اوسېږي که په هغه کې دي هوټل کې دي یا په دکانو کې دي یا نورې دلته موږ سره رهنمي لري نو دا ډېر یو غټ کور دی موږ یایو چې خدای د نورو افغانانو ته دا وس او توفیق ورکړي دا د خدای په دماغو کې ټیپ کړي چې دی موږ ته وطن دی چې د وطن ته خدمت وکړي هغه که د هر نګې نه وي که د تعلیم نګې نه وي که د نظام نه وي که د سرمایه ګذاري نه وي نو دا ډېر یو ښه پیغام دی ډېر ښه دی تاسې رتلاګ نه یو جهان مناج دی موږ غږ تاسو خپروئ او زه په ټولو سرمایه ګذارو نه دا غږ کوم چې مقصد هر یو سړی د خپل وس او توفیق هلته سرمایه ګذاري وکړي ډېره زیاته مننه حاجي صاحب دغه ځای دغه پاس منزل ډېر ښایسته جوړ شوی دغه ناستې لپاره ځوانانو راټولېدنې لپاره ډېر ښایسته جوړ شوی دغه فکر هم ستا و که نه دا بل چا ورته ویلي چې دلته یاره که زه فکر وکړم چې دغه د مارکیټ نقشه شدو دا خو موږ ترکیه نه راوړېدو خو هلته چې د خوستیانو ځوانان د افغانانو ځوانان چې ما ول د ډېر مقصد لیواله و دغه ځای دغه نه د ټول خوست لندره کېږي چې هرات نه جلال آباد نه څوک راشي په دغه ځای کې دغه وطن وګوري هغه وګوري یو ښه تصویر وړي نو موږ دغه لیواله شو چې باید داسې د ساترۍ ځای جوړ کړو دغه ساترۍ ځای جوړ کړو ډېره زیاته مننه حاجي صاحب څو خبرې دې راسره وکړلې الله دې عزتداره لره خدای دې عزتمن لره الله دې قدر درکړي رتلاګ نه یو جهان مننه کور مودان درنو ملګرو له حاجي صاحب کومکي سره وغږېدلو ډېر زیات خوشحاله یم چې په هېواد کې دغسې با احساسه مشران لرو دغسې با احساسه سرمایداره خلک لرو چې د خپلو ځوانانو لپاره د خپلو هیوادوالو لپاره دی دا وایي چې دا صرف د خوست لپاره نه دی څوک چې د افغان په خاوره قدم ږدي دا د هغو لپاره مېهمانخانه ده ورا دي شي زموږ غېږې ورته خلاصې دي نو الله تعالی دې ستاسې د خدمت په خپل دربار کې قبول منظور وکړي راسره پاتې شئ د دغه پلازې نور ځایونه هم درته ښایو ښایستونه یې درته ښایو تر تاسې رسوو ښاغلی تراب اجازه دوه درې خبرې سره کوم اجازه بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته ښه راغلاست وایو خیر راغلی هر کله راشئ ډېره زیاته مننه کور دې ودان خوشحاله اوسئ اول خو د دې مننه چې 14 منزل ته مو اجازه راکړه دلته راوختلو او دلته بیا تاسې مینه راکړه کور مو ودان خوشحاله اوسئ ولې نه ستا راتلک د ځای ته د هر څه دي موږ جوړ کړی هم دی ته دی چې خلک خوشحال وي راشي الله مو سلامت لره زه فکر کوم د دې لا افتتاح نه ده شوې او ما واورېدل چې 2 ورځې یا 3 ورځې بعد د دې افتتاح ده یاره انشاءالله یو 15 ورځې 3 ورځې دا شی افتتاح کېږي افتتاح کې شته دی دا 14 منزله دی فکر 14 منزله دی 14 دغه سر ته کافي شاپ دی دا سر باندې کافي شاپ دی او 3 منزله لاندې رستورانټ دی او یغه نه ښکته چې دی یو منزل وی آی پي اتاقونه دي او 6 منزله مسافرخانې دي میاشتنۍ او کوس 15 منزله موبایل سنټر دی یو څوک راځي فقط یو شپه دوه شپې کوي بل خارج نه راځي یا بل ولایت نه راځي دلته د هغه دپاره یو اتاق داسې شته چې یو منزل هم جوړ کړی دی او بل منزل هم په فکر کې ورته لرو یو منزل کې څو اتاقونه داسې دي 12 اتاق دي او هغه د یوې شپې دپاره 2 شپو دپاره کوم مسافر چې راځي هغه دپاره وقف شوي دي او لاندې 15 منزله د موبایلونو دپاره د هغه نه پاس بیا د ما هغه مو لیدل داسې نوم دی میاشتنۍ اتاقونه دي نه ما نور څه ولیدل د موبایلونو شرکتونه او د سیم کارتونو شرکتونه یو منزل هغه شرکتونه دي او ان بي سي او روشان او ټولو مخابراتي شبکو هغه دي او څومره وخت ونیو د دې جوړېدنې تقریبا 4 کاله تیر شو 4 کاله او اوس هم لا تکمیل نه دی فکر او نږدې ورځو کې به انشاءالله افتتاح وشي او 3-4 ورځې نور کارونه ټول تکمیل شول ټول تکمیل شو او فکر کوم کافتریا په نوم باندې که او خوست کافتریا دغه کافتریا خپله ماته داسې جالبه نوم ښکاري او په معنا یې زه نه پوهېږم په معنا کافتریا خو د خلکو راټولېدنه او په یوه ځای کې د خوراک او آرام لپاره دې ته کافتریا وایي دا به د پښتو لفظ که د بل ژبې نه به راغلی یاره فکر کوم چې پښتو به نه یا به پښتو نه دی خو انګلیش دی
نړیوال برانډ هغه نوم دی او برانډ کافتریا خپل نړیوال برانډ دی بیا څنګه په هر ولایت کې شته دی دغسې کابل کې دی او دلته موږ جوړ کړی دی خوست کې او ننګرهار کې نه جوړې راته یو دانه داسې ښایسته غوندې ځای ولې نه جوړ په سترګو یو دانه ښایسته غوندې جوړ کړی مخابراتو چوک کې یا په تلاشي چوک کې یو دانه ښایسته جوړ یو ننګرهار کې نه موږ وایو چې ټول افغانستان کې هم څانګې وه ها که نه او دی جوړ کړی دی او دا فکر درته څنګه پیدا شو داسې یو ځای دې جوړ کړي چې خوستي ځوانانو دې تر څنګ هغه خارج میشتي افغانان چې راځي دلته یو ښایسته ځای ورته جوړي فکر خو باید هر څوک ولري موږ چې چېرته تللي یو غواړو چې ښه ځای وي سړی پکې واوسېږي نو بیا په خپل وطن کې په خپل ولایت کې خو هر څوک باید دا فکر ولري چې یو ښه ځای جوړ کړي چې څوک یې جوړولی شي د دې په ځای چې بل هیواد ته پیسې ایسي باید دلته پانګونه وکړي چې خپل وطن خپله جوړ نه کړو بل څوک نه شي جوړولی بلکل ډېره زیاته مننه هغو پانګوالو ته چې دمګړی هغوی وسم لري او په دننه هیواد کې اوسېږي خو دغه فکر ورسره نشته دی هغو ته ستا پیغام څه دی زموږ پیغام دا دی باید چې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي دغه موږ او تاسو یو چې هیواد جوړولی شو موږ ته بل څوک نه شي جوړولی نور هیوادو ته چې وړې پیسې او دلته خپل هیواد کې پانګونه نه کوي دا خو یو داسې کار دی د هیواد سره جفا ده هیواد سره جفا ده ډېره مننه خیر ښاغلی تراب له تاسې کور مو ودان ستاسې له احساس هزار دومره ښه ځای مو جوړ کړی دی او ټولو خوستیانو ته مو داسې خلاصه غېږه ورکړې ده چې راځئ کور مو ودان ډېره زیاته مننه درنو ملګرو د ښاغلي تراب خبرې مو واورېدلې دوی په ټوله معنا وطني احساس نه مالامال دي دا هغه څوک دي چې دغه وطن ته ځانګړې ښکلا ورکړې ده تاسې ته اجازه ده تراب صاحب دغه ځای ورته ښیم درنو ملګرو زما سر هم ګرځي ځکه دغه ځایونو ته زه ډېر نه یم راغلی تاسې دا وګورئ ماشاءالله الله تعالی دې له بدو سترګو وساتي خوست په خپله هم ډېر ښایسته دی سرسبزه دی خو دغسې آبادیانې پکې بیا خوشحالۍ بخونکي وي او خوښۍ ورکوونکي وي ډېر خوشحاله یم چې په خوست کې او په ځانګړې توګه په سرګردان چوک کې د کافتریا په نوم باندې یو رستورانټ جوړ شوی دی او ډېر ښایسته دی درنو ملګرو زما پکې سر ګرځي زه کله داسې 14 منزله یا 15 منزله ته نه یم راختلی او ښکته چې ګورم زما ذهن بل څه وایي داسې عجبه غوندې احساس کومه ډېر خوشحاله یم کله چې د هیواد د ترقۍ لپاره یوه خښته پر بله ایښودل کېږي د هر افغان زړه خوشحالېږي او زه بیا ډېر زیات خوشحالېږم دغسې د خوشحالۍ خبر چې اورم نو طبیعي خبره ده چې زه به ډېر خوشحاله یم نو تاسې به هم ډېر خوشحاله اسئ درنو ملګرو تاسې راځئ تاسې ورشئ مجاهده ته ورشه ته تکړه یې ته پکې ګرځېدی شي داسې هم ورشه بېرته راتاو شه بیا داسې هم ورشه دا ځایونه دغه ساحې دغه ملګرو ته وښیه نو ډېره مننه ملګرو چې راسره راسئ تاسې ځایونه وګورئ زه به لږ شانتې دلته کښېنم ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راساسئ او راشئ دا ځای وګورئ نه یوازې چې زموږ او ستاسې لپاره ښایسته ښایسته ځایونه جوړ کړي زموږ د اولادونو لپاره ماشومانو لپاره ډېر ښایسته ځای جوړ کړی د لوبو لپاره تاسې راشئ اجازه ده حاجي صاحب ورځو داسې ده نه تاسې راځئ مجاهده د ټول افغانستان بالونه را جمع کړي دلته اچولي دا وګوره دومره ډېر دي دومره دغه ځای څه دپاره دی ښه که ته چېرته د کډې سره راغلې ماشومان در سره وته هغې سره جمع که ماشومان دلته مصروف کېږي دټس ا پوینټ که نه هغه مهمه خبره یې اوس وکړله دی اکثره وخت چې موږ چېرته لاړ شو هوټلونو ته که نه ماشومان هغه خوري دومره څه نه چې څومره یې غورځوي بس هغه پیزه دې راغوښتي که نور شیان دې راغوښتي ماشومان پکې داسې وکړي ایستی ټول درته ګډوډ کړي نو دا ښه خبره ده چې یو ځای چې مصروفه کړي دي ته به خپله خوراک ته اوزګار یې قلارې دلته مصروف که نو ترې خلاص ښه ماشاءالله داسې خېږي هغسې بېرته راغورځي ښه دلته ته خطی شي اوس نه ماتېږي دا ډېر هغه دی
مات به شي ګوره خدای پاک نو زه څنګه وخېږم دې کې نو مجاهد راوخت دا د ماشومانو دپاره دی او دا څه شي دپاره دی او که ماشوم دلته کښېني دا زموږ هغه شوخ وراره نه دی اتل هغه خو ډېر وران دی ډېر شوخ دی هغه دغه ځای کې کښېنوه چې نور نه خوځېدی شي نه چې بدقلارې به پکې پروت وي زما یو وراره دی اتل نومېږي او ډېر شوخ دی دلته یې پرېږده دا ټول زیرته چاڼ کوي زه یم هغه دپاره دا ډېر ښه دی بیا ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره راست یو دغه برنامه ګورئ ډېر زیات خوشحاله یم خوشحاله به ولې نه یم په ګران افغانستان کې دغسې ځای چې جوړیږي دا خو ډېر غټ کار دی زه همیش لپاره دا خبره کوم چې یوه خښته په بله د دې لپاره ښودل کېږي چې د هېوادوالو په بقا وي نو هر انسان پې خوشحالېږي زه څه چې خارج کې چې څوک دي چې هغه افغانستان ته تقریبا چې په 2-3 کالو کې نه راځي هغوی دې ته خوشحاله چې په وطن کې آبادي روانه ده او بیا دغسې یو محل جوړول دغسې یو ځای جوړول چې د ټولو افغانانو لپاره دغه دروازې ورته خلاصه کړې ده چې راشئ او سیاحت وکړئ که تاسې هلته څه خورئ او که نه خورئ خو دغه ځای ته چې راځئ ستاسې میلمه پالنه به کېږي تاسو ته به څوک نه وایي چې هلته مه راځه یا دا یا هغه نو د دې ټولو هغه کریډټ چې دی یا د دې ټولو هغه مین نقطه چې د هغه حاجي صاحب جمعه ګل کومکي صاحب او هغه څوک چې وختي خبرې مو ورسره وکړلې الله تعالی دې ته اوږد عمر ورکړي الله تعالی دې توفیق ورکړي چې دغسې نور خیریه کارونه وکړي د تاسې مننه کور مودان چې راسره راستئ او یو ځای راته ښایي الله دې سلامت لره کور مودان ورځو هلته به نور ځایونه هم وګورو که ستاسې خوښوي درنو ملګرو یو شی چې ما دپاره ډېر جالبه دی دا د زموږ د خویندو لپاره ځای هم جوړ کړی که چېرته څوک راځي دغلته فامیلونه یي هم سیاحت کولی شي هم خوست کتلی شي او هم دلته به تاسې خواړه خوړی شئ